سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم. شاعر او کتاب خپرونه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هر اتوار پر ستړي پښتون باندې موږ و تاسو ته ادبي خپرونې وړاندې کوو د وطن د علاقې او د سویلي پښتونخوا او د بېلابېلو پښتني سیمو د لیکوالو کتابونه، کاغه نثري وي او که نظمي وي، شاعري وي، افسانې وي، ناول وي او که ډایجسټ وي، که هر څه وي چې پښتنو لیکلي وي، د پښتنو په قلم لیکل سوي وي او د پښتانه دپاره لیکل سوي وي، موږ هغه تاسو ته وړاندې کوو او په دې ویاړو چې تاسو زموږ دغه خپرونه را سره بدرګه کوئ او مخ ته یې شیروئ. ملګرو، زموږ د خپرونې تر ټولو لوی ارزښت او اهمیت هم دا دی چې موږ د پښتنو په زړونو کې د کتاب مینه پیدا کړو او د کتاب سره علاقه پیدا سي او زموږ پښتانه ورونه د نوي کول ځوانان هغه کتاب ته مخه کړي او کتابونه ولولي. نو نن موږ یو ځل بیا و تاسو ته د پیاوړي لیکوال د دغه خپرونې له مخه تاسو ته یو خوندور کتاب وړاندې کوو چې دغه کتاب د ریچې انداري په نامه دی او دا شعري ټولګه ده او یعقوب شاه غرشین صاحب دغه کتاب لیکلی دی او موږ ته یې پښتانو ته یې پښتو ادب ته یې سپارلی دی او دغه د ده شعري زیار به چې تر څو پښتانه ژوندي وي د ده دغه زیار د ده دغه شاعري به پښتانه وایي، لولي به او ستایي. تر ټولو له مخه زه له تاسو سره د لیکوال یا شاعر پیژندګلو کول غواړم. د لیکوال نوم دی یعقوب شاه غرشین او د پلار محترم نوم یې دی سید حاجي محمد اسحاق صاحب ارواښاد او د زیږېدنې نیټه یې ده 6 دسمبر 1940 په پښین غرشینان نومي کلي کې چې د پښین ښار و مغرب ته ډېر نږدې کلی دی. په دې کلي کې یعقوب شاه غرشین سترګې روڼې کړي دي او بیا یې MA سیاحتي خدمات د مارکیټینګ ډیپلوما د جاپان کړې ده او د معاشرې او کلتور د مطالعې ډیپلوما یې له ناروې کړې ده او سیاحتي ترقي ډیپلوما یې بیا له جاپان کړې ده او پر پیشه باندې د ډیپټي ډایرکټر سیاحت او ثقافت کوټې باندې مامور دی او دلته خپله وظیفه اجرا کوي. چاپ سوي اثار یې دي آخري انسو د لنډو کیسو مجموعه په اردو ژبه د ملګرو او دویم کتاب یې د بازیګر په نامه دی د لنډو کیسو ټولګه ده په اردو ژبه او دریم کتاب یې دی د ګوادر تحقیقي مقالې په اردو ژبه او څلورم کتاب یې دی ریچې انداري چې شعري ټولګه ده او همدغه کتاب دی ملګرو چې موږ یې تاسو ته او یوه یې بله سفرنامه د جاپان سفر ډېر غټ کتاب دی او د ناروې او د جاپان او د بېلابېلو هېوادو دورې چې ده کړي دي په هغه کې ټول هغه خپل معلومات لیکلي دي د هغه وطنو د هغه هېوادو د خلکو رسم رسومات، آداب، کلچر او مذهبي ځینې کیسې پکې کړي دي، ټول رجحانات یې بیان کړي دي. هغه خو یې ځان ته کتاب دی خو موږ یې نن په ریچې انداري چې د ده شعري ټولګه ده دغه کتاب ملګرو د کمپوز ترتیب او ټایټل یې وحیدالله احمدي کړی دی او د چاپ نیټه یې 2005 دی او د چاپ شمیر یې 500 دی. د چاپ زیار روزالدین غزنوي او د یوه ټوکبه یې 100 کالدارې ده او د غزنوي خپروندوی ټولنې تخنیکي څانګې کوټې چاپ کړی دی او د کوټې په هر بوک سټال کې و تاسو ته میلاوېدلی سي. ریچې انداري د یعقوب شاه غرشین ډېر خوندور کتاب دی د شعرونو چې ملګرو
په دې کتاب کې یعقوب شاه غرشین 40 غزلونه او 90 نظمونه او نثري نظمونه آزاد نظمونه را یوځای کړي دي او دا کتاب پر 140 مخه باندې مشتمل دی. دا کتاب چې ملګرو لاسته راوړي ویل ولئ نو به د یعقوب شاه غرشین صاحب له شاعرۍ سره بلدم سئ او د ده په شاعري به نور خوندونه هم واخلئ. زه اوس راځمه چې یعقوب شاه غرشین صاحب د پروفیسر شهزاد صاحب سره امنوا امزولی او په تعلیمي بهیر کې په تعلیمي مزل کې یو ځای اوسېدلی دی، په هاسټلونو کې هم، په کالجونو کې هم او په پوهنتونونو کې هم. نو زه غواړم چې پر چیرې هنداره باندې پر چیرې هندارې باندې پروفیسر فیض شهزاد صاحب لومړی خپل نظر ورکړي او بیا به موږ و تاسو ته د یعقوب شاه غرشین صاحب شعري نمونې یا ټولګې هم وړاندې. یو جهان مننه صدر پیاوړي لیکوال محترم تیمورشاه قمار صاحب او عبدالهادي مجروح صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، د ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد طاهر صاحب چې خدمات یې قابل تعریف دي. او ته زما د داسې ملګري کتاب دغه شعري ټولګه زما چې مې زه په خوبو خبر یم، پسې قلبي وارداتو خبر یم او چې بیا دی د کومې پایې دی مجروح صاحب زه دی د پیلیس د ماسټر د ډګري پولیس کلاس پیلو دا وختیا او پښین ما هر وخت ویلي دي چې پښین هر دور هر وخت کې داسې ذهنونه جوړولي دي چې نظیر و مثال به نسبت د نور علاقو زیات دی. مشران زموږ سره لاړو، بیا ځوان رحیم نسل روان دی، هر یو پر خپل ځای ډېر کار کوي او لګیا دی. نو یعقوب شاه غرشین یو علمي څوک دی، یو ادبي څوک دی، یو فکري څوک دی. د شاعرۍ او د ده د نثر څخه به زه خبره دا وه چې دا هغه ذهن دی، هغه مترقي روشنفکره ذهن دی چې چیخوف ده ترجمه کړی دی. او دغه د لبنان ویاړ چې کوم دی یعنی خلیل جبران د هغه څو ډېر شانته چاپ کړي دي او دا رنګه د موږ یې په تېره خپرونه کې په خلیل جبران باندې خپرونه وکړه. یعنې ګوره مزاحمتي او ژوندی ادب چې کوم دی چې خوب او ټرسلایي ده د ده اپروچ تر هغه ځي پورې دی، هغه دی ژباړي. نو د یو پښتون او بیا د پښین اوسېدونکی یو عام څوک لکه مجروح یا کمال یا شهزاد او بیا د ده د لیکل سوي شیان د نصاب حصه ګرځي، د اخبارو زینت ګرځي. نو دا د ده نه دا د پښین ویاړ دی. نو بنیادي طور چې دی موقف هم دی، مورخ هم دی، د پښین تاریخ هم در ډېر عدد د اردو دغه کړی دی. زه به پر خبره بیا راځم، دی به مکمله معرفي کوم، خو زه دا غواړم کمال صاحب ته د لږ شاعري د ده وړاندې که نه اردو ته خبره کوم. لیدونکو ته به د ده د شاعرۍ نه ګل ګل او وږمې پرهار پرهار د بلبلو سوې سینې پرهار پرهار د دردونو په موسم باران د وینو د دردونو په موسم باران به وینو، باران د وینو د خواران سوې کوڅې پرهار پرهار دا ژړ رنګ په چاپېریال د خزان اوسو اوس د ونو سوې څهرې پرهار پرهار په بدن چې پیلې د اندامو دي سپینې پیغلې پښتنې پرهار پرهار نن د سرو وینو رودونه رابهیږي، نن د سرو وینو رودونه رابهیږي، رودونه رابهیږي د دې اسکو غرو چینې پرهار د سرونو بیرغ بیا په نیزو رپي
د سرونو بیرغ بیا په نیزو رپي د شهیدو قافلې فرهاد پاچهي د اهریمن سوه په دنیا سوه په دنیا د یعقوب خوږې نغمې فرهاد نو یقینا ما غوښتل چې د یو د داسې بالا مطالعې لرونکی ذهن دی داسې عنوان نشته نه د یوې ژبې ته هم چې هغه د ده ویلی نه وي هغه د دوی مطالعه کړی نه ځکه د نږدې څه د ده په فطرت او بیا دومره خوشقسمت چې په دومره ښه حالاتو کې دی د کوټې پوهنتونه سزو دی دواړه سره فارغ وسولو بیا دی لاړی دا د ثقافت و د کلچر و د ټوریزم کم ډپارټمنټ دی ایز اسسټنټ ډایرکټر او بیا دی ایز ا ډایرکټر دلته خو چې کوم وخت دا کتاب لیکل کېږي دی ډیپټي ډایرکټر دی خو چې ریټایر سولو ډایرکټر ریټایر سولو او بیا دی یو پښتون خو په اردو ژبې دوی عبور د مطالعې د لارې درلودنه چې مطلب ځان یې په اصنافو کې د اردو ادب داسې خوندي کوي نه په شاعري خو ما دکتور کمال صاحب دغه کې زما چې د ده هغه شخصیت د دغه فن د دغه هنر د دغه مقام د دغه ارزښت چې کوم دی داسې میګزین نه و چې پر یعقوب شاه غرشین دې خبره نه وي یا د یعقوب شاه غرشین په هغه ارټیکل نه وي نه بیا چې د روسي ادب ووایي فرانسوي ادب یې ووایي جاپاني ادب چې ده ووایي نه د یو داسې افسانه نګار وسولو داسې افسانه نګار چې زموږ د دغه سیمې د اردو ادب چې کوم مشهوره رایټر دی زما چې اوس ولي چې مستنده څوک دی هغه چې کوم دی د ده افسانې واخیستلې چې دا خو بله افسانې دي آخري انسو دغه آخري انسو د دې صوبې د پښتني سیمې هغه تنده داسې ښکاره کړې وه چې یو بچی چې دی د تندې سره د مور په غېږ کې چې هغه خپله تنده ده د مور وشکه چې کومه د مور په وشکو چې کومه دی نه هغه د بچي هغه تنده ورماتوي او دواړه له ځي په دا وجه دغه آخري بیا یې بازیګر دویمه افسانه مجموعه شوله نو مترجم هم دی موفق هم دی شاعر هم دی علمي هم دی ادبي هم دی خو یوه خبره زه ډېر په ارمان سره کوم هغه د ده په باره کې او د میر علم میر په باره کې چې میر علم میر صاحب کتاب دی او د ده کتابونه دي او دواړه دا وخت د پښینسته په کوټه کې نصیب دا چې میاشته دي هلته اوس بلکې ګوشه نسینه دي زه په 3 میاشتې په 4 میاشت کې یو وار بیا ځان په دې په ووینم چې وایم که د څه هغه په ما کې زما نشته نو ځکه چې د کلام د راغورځي نه دي مستنده خلک نه مستند لیکوالان دي لیدونکو ته یې د نظم یوه ټوټه وړاندې کوو چې نیمګړی انځور د ده د نظم سرلیک دی ملګرو نیمګړی انځور آسمان برال بی ورځي د اسمان برال بی ورځي په اسمان برال بی ورځي غړمبی دی د تناو شورهاری د باران دی زیږوي د حسن تخم په لمن د پاکې خاوري ای خالقه د وخت په لړمون پټ دي ستا بېشمېره تخلیقونه ستا تر نرمو ګوتو جاسم هر انځور دی شاهکار دی خو یو زه انځور نیمګړی ته خو ما هم مکمل کړه ګوره ما کمال صاحب ما درته وویل چې د ده مطالعه چې کومه ده د ده په شعر کې معلومېږي برالبي ورېځي یعنې ته وګوره څاڅکي هلته وولي سپېرم ځکه ده ته تناوره کېږي ستاسو کېږي نه اوس د ګوره د کائناتي هغه تړون په دغه فلسفي دی پوهېږي په دغه خبره دی پوهېږي دا د ده مطالعه ده نه اوس هغه ده راښځي یعنې زه هم د ده هر نظم هر شعر چې دی هغه پر خپل ځای په
په هغه شعر کې په هغه نظم کې د ده وسیع مطالعه ښکاره کېږي. زه غواړم چې ته بل غزل یا بل نظم ووایې. غزل یې ده چې وایي ژاړه ژاړه زما زړګی راته ژاړه، ژاړه ژاړه زما زړګی راته ژاړه، ژاړه زما زړګی راته ژاړه، نه سو پاته زه او یار غاړه په غاړه. واه 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 ډېر ښه. ژاړه ژاړه زما زړګی راته ژاړه، نه سو پاته زه او یار غاړه په غاړه. زیبا مخ مې لوستی کتاب د مینې، زیبا مخ مې لوستی کتاب د مینې، لوستی کتاب د مینې، باب د شونډو لا خلاص نه و راڅه ولاړه. یار د سترګو په غمزو اجازت غواړي، یار د سترګو په غمزو اجازت غواړي، په غمزو اجازت غواړي، په وروستۍ بوسه یې سره ننګي دواړه. یار د سترګو په غمزو اجازت غواړي، یار د سترګو په غمزو اجازت غواړي، په وروستۍ بوسه یې سره ننګي دواړه. او د غوټۍ ګریوان نسیم پاره پاره کوي، د غوټۍ ګریوان نسیم پاره پاره کوي، د غوټۍ ګریوان نسیم پاره پاره کوي، د چمن وږمې په لڅه سینه ویاړي. زلزلې د زړه په کور د هجران راغلې، زلزلې د زړه پر کور د هجران راغلې، کور د هجران راغلې، یعقوب وړه دنیا سوله ویجاړه. واه واه ډېر ښه. زه به مختصرا او په دغه اختتام ورکړم، ته به خپله خبره کوو چې یقینا هر شاعر او دغه فکر پر خپل ځای یو عنوان دی، یو مقصد دی، یو دنیا ده، یو دنیا ده. نو یعقوب شاه قرشین یقینا لیکوال دی او مستند لیکوال دی، خو لیکونه ټوله په اردو کې دي. او زه په دې ناز کوم چې یو عام د پښتون اوسېدونکی او د داسې مطالعې والا او په اردو دنیا کې نه، یعنې د ده افسانې او د ده ترجمې چې کومه دي هغه چې کوم دي سند پیدا کوي. او دغه وخت دغه زمانې او تر اوسه پورې منورین چې کوم دي یعقوب شاه قرشین مستند قلمکار بود، بس دا د ده کمال دی، دغه د پښتنې ویاړ دی، ملګرو دپاره چې کوم دی ناز دی او فخر دی. قدرمنو ملګرو، موږ پیاوړي لیکوال پښین و تاسو ته د خپلې سیمې او د خپلې جغرافیې هغه اتلان، هغه روڼ ستوري، هغه قدرمن لیکوال چې د پښتو ادب او د خپل قام لپاره قلم چلوي او موږ ته ادبي ملغلرې راسپاري، هغه که د شعرو په بڼه وي، هغه که د لیک او د تاریخ او د افسانې په بڼه وي. موږ په دې ټولو ویاړو او موږ په دې ټولو فخر کوو چې موږ په دغه دنیا کې چې د ادب دنیا ده، موږ داسې قدرمن ستوري لرو، موږ داسې قدرمن اتلان لرو چې خپلې ژبې ته، خپل قام ته خدمت کوي، پښتو ادب ته او پښتو تاریخ ته کتابونه راسپاري او خوارۍ کاږي، پیسې ګاروي، وخت ضایع کوي. په ننني مادي دور کې دومره زیار د هر سړي کار نه دی، دا یوازې د شاعر او د لیکوال زیار او محنت دی چې د خپل قام لپاره خوارۍ کاږي، شپې روڼوي، شعرونه لیکي، کتابونه لیکي، تاریخونه لیکي. موږ د ټولو هغه ادبي اتلانو یو جهان منندوی یو چې پښتو ادب ته خپل قلم چلوي او خپل زیار باسي. تر بلې خپرونې چې موږ تاسو ته بل اتوار حاضرېږو ملګرو، زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب او زموږ ډېر دروند او قدرمن ملګری چې نن زموږ سره موږ په ده ویاړو، موږ په ده فخر کوو، عبدالهادي مجرو صاحب چې موږ ته یې وخت راویستی، پیاوړي لیکوال خپرونې ته راغی او موږ په تاسو باندې دی وهم لیدی او دی چې کم زیار باسي، دی چې کم کارونه کوي، هغه کارونه د ده زیار په کار ده چې موږ رابرسېره کړو.
او پښتانه لیکوال او پښتانه هغه تاریخ ویونکي د عبدالهادي مجروح صاحب زیار او کتابونه او د ده ژباړې ولولي او د هغه څخه ګټه واخلي. تر بلې خپرونې زه تیمورشاه کمال او طاهر لیوال او زموږ ټول ټیم له تاسو اجازه غواړو. انشاءالله بل اتوار به بیا میلاویږو. یو جهان مننه. ژوندي په امان او قدرمن اوسئ.